بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه دوستانو، چرته چې وي ښاد او باد اوسئ. نن اختر دویمه ورځ ده او تاسو دا لوی اختر ډېر ډېر مبارکه شي. الله دې وکړي چې دغه اختر تاسو ته ډېرې خوشحالۍ راولي او څومره قربانیانې مې کړي وي هغه قربانیانې مې هم الله تعالی قبولي او منظورې کړي. یقینا چې خبر پکې راځي دې اختر کې زه تاسو نه دوه ورځې بس رخصتي یا مصروفیات هغو کې به تاسو ته ښه پته هم وه. خو هغه نه علاوه زه به تاسو ته ول خاص خبرونو په حوالې سره ووایم چې یو غټ خبر به زه تاسو سره دا شیر کوم چې طالبانو یعنې افغان حکومت یو ځل بیا د عام معافي اعلان کړی دی. هغه کم کسانو دپاره کړی دی او بل خوا د امریکې چې کوم بندیزونه دي خاص کر ویزو په حوالې سره چې یو شمېر کورنیو ته مسله داسې جوړه شوه چې هغې تیار په کیسز شوي خو د هغه ویزو بندیز له وجې هغه یا زنانه یا د چا کور وله یا نور کم کسانو هغه ګیر شوي دي. او بل چې کوم خاص خبره وه چې کوم منې تشویش اظهار کېده چې کوم نیټو سره کار شو نو د افغان معافي په حوالې سره هغه کیسه دي هغه به تاسو سره شیر کوم. دویم زلزله هم شوي ده نن په افغانستان کې خو الله خیر کړی دی او دا د الله تعالی نور هم خیر پېښ کړي چې کومه زلزله وه هغې شدت چې کوم و 3.8 خو تر اوسه پورې څه داسې خاص به د هغه خبر نه دی راغلی. خو دې کې به زه اهم خبر د تاسو سره شیر کوم. هغه د زما ډېر خوږ ورور ملګری عباس خان افریدي، سینټر عباس خان افریدي وفاقي منسټر پخوانی، د هغې بس موږ ورته شهادت داسې ویلی شو چې اور اوبه چې کوم وي په شهادت کې راځي. ولې چې هغه بلاست چې کوم شوی دی هغه باندې هم یو سوال سلونه هم اوچتېږي خو بهرحال د هغې مرګ په حوالې سره او بل هغه ورور چې کوم دی یو ورځ باندې دا یو غټه حادثه راغله. زما مصروفیاتو وجه هم دغه وه چې هغه کې مصروف ومه چې هغه امجد افریدي چې هغه باندې یو بل نامور شخصیت دی ملک اسد چې ملک سعد کوم سی پی او کې پېښور و چې شهید شوی هغه ورور او ملک اسد هم ډېر نامور شخصیت و سیاستدان و. دوه ځلې ډسټرکټ ناظم هم د کوهاټ پاتې شوی او هغه د مرګ په هغه باندې تور کې دغه ورور په یوه ورځ باندې ګرفتاري او بیا عباس خان افریدي شخصیت د عباس خان افریدي په شخصیت او په دې باندې به هم زما تعلق چې کوم ورور غوندې و نو هغه باندې به هم یو رڼا تاسو سره اچومه. او بل خبر چې کوم دی اقوام متحده چې کوم میټینګ راغوښتی دی طلب کړی دی متحده سلامتي کونسل غونډه دا ډېر مهمه ده. 15 جون کې به کېږي د افغانستان په حوالې سره چې په هغه کې 2.3 کروړه افغانانو د فوري امداد په حوالې سره دا مهمه غونډه ده. په دغه کې یقینا چې ډېر زیاته کېږي او بیا ورسره د خیبر پښتونخوا لږ خبرونه هغه به تاسو سره مهم خبرونه هم شیر کوم په چې دې وخت کې خیبر پښتونخوا په کوم طرف روان دی. خاص کر د تحریک انصاف چې کوم اختر نه پس د احتجاج یا دغه لړۍ په حوالې سره خبره کوله خو بل طرف ته بدحلۍ طرف ته روانه ده خو دې طرف ته توجه ځکه نشته چې ولس په یو طرف ته مخته کړی چې هغه د خان صاحب رهایي او احتجاج او دغه شانتې بل طرف ته دعوې ډېرې غټې غټې کېږي. په دې باندې هم یو نظر اچوم. ویډیو ما سره اخره پورې وګورئ او چې چا نه یم سبسکرایب کړی سبسکرایب هم کوئ او دې وجوهات هم تاسو ته پته ولګېده چې 2 ورځې په اختر کې زموږ دا اختر الله دې وکړي نور دې خوشحالو سره راولي. خو دغه اختر په غم کې و نو په دغه وجې نه تاسو نه هم غیر حاضر وم. لومبی به راشمه چې کومه زلزله شوې وه هغه خو تاسو ته ما وویل چې دومره خاص نقصان نه دی شوی خو بیا هم وایي چې په دغه کې وړې وړې جټکې چې کومې ورته ویل شي شارټ سرکټ هغه به جاري وي. نو الله دې خیر وکړي. افغانستان کې دغه زلزله نن ورځې د اختر دویم ورځ نن هغه شوي ده. غټ خبر چې په لومبۍ تاسو سره شیر کړم چې طالبانو حکومت افغان حکومت باقاعده توګه یو ځل بیا عام معافي اعلان کړی دی. مخکې هم دا اعلان کړی شروع کې هم خو اوس دغه اعلان یې په د امریکې چې کوم بندیز لګولی دی ویزو په حوالې سره په دې لړ کې او افغان حکومت باقاعده توګه اعلان کړی دی او په ټولو افغانانو یې او هغه افغانانو باندې غږ کړی چې چا امریکې سره یا نیټو سره کارونه کړي دي
یا چې څه قسم هغه کړي دي هغه ټولو ته یې معافي اعلان کړی دی. هغو ته یې خواست کړی دی چې تاسو بیرته خپل وطن ته واپس راشي، خپل وطن آبادکرۍ کې خپل لاس او کوي، خپل خدمت انجام کوي. ورسره دا غږ هم کړی چې هیچا ته به هیڅ قسمه توان هم نه رسي، او بلکې مدد په ورسره هم کیږي په مختلف شعبو کې چې کوم نمونه هم هغې دلته کې ژوند شواک کول غواړي هغه کې به ورسره مرستې هم کیږي. ورسره افغان حکومت د امریکې باندې مزاحمت هم کړی دی چې کوم دا ویزې هغو بندیز لګولی دی افغانانو باندې، او بیا په دغه کې بل خبر دا هم دی چې دغه شانتې د یوې کورنۍ لکه هغې تیار کیس شوی هغه د ایرپورټ نه واپس کړي شوي دي، او بیا دغه شانتې یو شمېر کورنیو چې کوم هلته په امریکا کې دي هغې خپل کورونو ولا یا خپل خپلوانو یا چا هم سپورټ پروګرام کې هغې ویزې کړي وي هغه هم منسوخې شوي دي. نو دا هم د تشویش خبره ده، او هغه کسان چې کوم موږ خبر اوچتول چې کم از کم 15,000 خو اوس هم په پاکستان کې موجود دي چې کوم نیټو یا امریکې سره کارونه کړي او په لیسټ باندې، نو هغو دپاره د خوشحالۍ خبر دی چې افغان حکومت اوس عام معافي اعلان کړی دی. هغه وایي چې څه قسمه به هم په دې باندې هغه نه کېږي. ورسره په دغه په حوالې سره چې کوم تاسو ته ویلو امیر متقي صاحب د اختر رخصتۍ دا ختمې شي، نو امکان دی چې وړومبی فرصت کې یعنې وړومبی هفته کې دغه راتګ چې باقاعده پاکستان ته، او آلریډي چین پاکستان افغانستان سفري کې هغه چې کوم دی د اتحاد زور وړی دی، او په دغه کې امیر متقي صاحب راتګ او دلته پاکستان سره نور لاسلیکونه مختلف هغه باندې، او ورسره په دلته چې کوم د پیور کارډ مسله ده چې اختر رخصتۍ ختمې شي نو هغه باندې به اجلاس کې پته لګي چې هغه کې څه کېږي. اقوام متحده چې کوم اجلاس طلب کړی دی په هغه کې خاص د افغان ایشوز باندې هغې د جون کې به اجلاس کېږي. اوس نیټه یې ورته نه ده ټاکلي، خو په دغه میاشت کې په اجلاس کېږي چې هغه کې هغه وایي چې 2.3 کروڑ چې کوم افغانان فوري امداد ضرورت دی، او دغه ډیټا کلیک کړي چې هغه دپاره نړیوالې ادارو سره ټول ملکونه یو ځای باندې مدد وکړي او فوري امداد طلب کولو دپاره دغه خاص اجلاس دی. دا ډېر ښه هغه دی چې د افغان حکومت یا د افغان ولس دپاره څه خیر ښېګڼې کوو شي. اوس راځو چې عباس خان افریدي بیا د خیبر پښتونخوا په حوالې سره چې کوم تحریک روان دی، د دې تحریک حوالې سره خیبر پښتونخوا څه حال دی او د ولس په کوم طرف ته روان کړي شوي دي. عباس خان افریدي الله دې وبخي، اوس بخلې خو آلریډي دی چې هغه په سلسله کې زه تاسو سره دغه لږ شیر کوم، عیني شاهد چې کوم ورسره موجود وو. عباس خان افریدي اول خو زما ډېر نږدې او په سیاستدانانو کې ډېر کم کسان، یو الله دې وبخي غني الرحمن شهید صاحب او بل عباس خان افریدي، دو سره زما لږ ډېر نږدې تعلقات په دې سیاسي په کې او دواړو کې پاتې شوي دي. هسې خو ډېر دي، خو دو سره د قسم کورنۍ تعلق چې ډېر نږدې، یقینا چې ډېر زیات دک درد راکړی، اوس هم د هغې درد محسوس کېږي، او داسې مرګ یکدم یا دغه شانتې حادثه یکدم راتلل یقینا ډېر شوق خبره ده. او دغه حادثې باندې هم یو سوال دا اوچتېږي چې کویلي ګیس لیکیج دی، خو ګیس لیکیج باندې هغه چې کوم عین شاهد دی او دا وینا ده چې 2-3 ځلې هغه سرګټ لاس کې و بل شوی سرګټ کمرې ته دننه اخوا شوی دی او کمرې ور هم کولاو، نو بیا دغه شانتې دمکې امکان څنګه پېښېږي. او بیا چې کومه دمکه شوې ده هغه وایي چې 2 ځلې دننه ننوت شوی، درېیم ځل چې ننوته نو 2 ملګري ورسره نور وو چې هغو سره څه خبره کېده، نو هغه کې هغه بلاست एकदम وشو او هغې دیوار هم وغورځېده، لکه بلاست دومره لوی و. بیا اور هم بل شو. نو هغه نه پس غریب اسپتال ته، بیا اسپتال نه ایر امبولانس مریم نواز، ولې چې مسلم لیګ نون سره نواز شریف سره ډېر خاص تعلق و، گو کې چې هغه څو وړاندې باقاعده اعلان کړی و چې سیاست نه یې باقاعده هغه کناره کش شوی و، سیاست یې پرېښودلی و، خو بیا هم هغه تعلق چې کوم و هغه نواز شریف نه ویل چې نواز شریف سره زما وروروالی تعلق دی، او یقینا چې هغو دپاره ډېرې قربانیانې ډېرې هلې ځلې کړي وي. خو عباس خان افریدي شخصیت داسې و چې یقینا چې ډېر خلک او ډېر ځوانان ما په جنازه کې ولیدل چې ژړل یې ځوانانو،
او ډېر خلک پې خفه دي. بلکې کوهاټ یو داسې شخصیت نه محرومه شو چې خیر ښېګړو کارونه ډېرو خلکو ته پته هم نشته چې عباس خان افریدي په الته هسپتال ګردې علاج، هغه نه علاوه یتیمخانه او دغه شانتې نور د خیر ښېګړې کارونه کول په علاقه کې ګوکې چې هغه سیاست نه بغیر هټ کې هغه کول، خو هغه به ډېرو خلکو ته نشو کول. او دغه چند یو واقعه کې زه تاسو ته شاید ما چې یو ځای کې دغه شانتې یو لکه هسپتال کې ډاکټرانو څخه رابطه وه چې کوم داسې مریض راغلی چې هغه اپریشن ضرورت په اوس خو یا د صحت کارډ یا نور کیسې باندې خبره کېږي، خو هغه ټایم د صحت کارډ خبره هم نه وه. نو هغه به دا ورته ویل چې کوم داسې ضرورتمند وي ته ما ته وایې، بیا به تا ته چې سرکري علاج دی کېږي، ما نوم به نه اخلې، هغه به پیسې ورکولې. نو الله دې اوس قبولي کړي، اوس به قبلېږي، ډېر خیر ښېګړو کارونه قبلېږي. او چې کوم مرګ یو هغه هم هغه ټول کلمو کې شهادت کلمو کې چې کوم کسان ورسره وو نو هغه بالکل لکه د دنیا نه په داسې حالات کې لاړه چې یو خو د جمعې شپه وه، بل د اختر او حج ورځ او بیا جمعې په ورځ هغه رخصتي. یقینا چې دا ټول څیزونه چې کوم دي دا په حدیثونو کې په هغه کې ثابته ده چې هغه یو ښه مرګ موندلی دی، لکه ښه شهادت مرګ یې موندلی دی، خو دردونه یې ډېر زیات پرېښودلي دي. ورسره د هغه ورور چې کوم امجد افریدي دی ګوکې چې هغه نه مشر و، هغه 2 ځلې منسټر پاتې شوی دی. عباس افریدي هم 2 ځلې منسټر په یو ټینور کې پاتې شوی دی. سینټ هغې ترلاسه کړي وه، یو ځل بیا هغه د نون لیگ په هغه کې بیا په پرسپټۍ دور کې هغه دواړه ځل کې منسټر پاتې شو، خو ډېر خیر ښېګړې کارونه یې هم په دغه دوران کې کړي وو. حالانکې هغه ښه کاروباري کس و او اوس هم د افغان ټرانزیټ په هغه کې ډېر اوچت نوم لري او ډېر غټ بزنس هغه لرل. خو دغه درد یا دغې حادثې معلومول یقینا چې اوس نواز شریف یا نورو سره غټ هو نو په کار دا چې هغه تحقیق وشي چې آیا دا واقعي ګیس لیکیج و یا څه پری پلان هم کېدلی شي. خو بل خوا د امجد افریدي په حوالې سره چې هغه مشر ورور و او ګوکې چې دی خپل منځ کې لږ شان اختلافات هم پیدا شوي دی، ولې چې عباس افریدي بیا سیاست هم دې وجې نه پرېښو. یو ریزن پکې دا هم و چې ورور یې په پیپلز پارټۍ کې، پلار یې په پیپلز پارټۍ کې، پلار یې شمیم افریدي هغه هم سینیټر دی او په دې وخت کې امجد افریدي چې کوم و د پیپلز پارټۍ صوبایي ترجمان حیثیت و او بیا هغه نه علاوه عباس افریدي چې کوم په دې دپاره تللی و او دې دپاره جدوجهد کولو. خو بیا هم امجد افریدي چې په دغه کیسه کې راغلی دی چې کوم ملک اسد وژنه شوې ده په کوهاټ کې، نو هغې په پولیس وینا چې باقاعده توګه هغه کوم قاتل دی هغه هم ګرفتار کړی دی، هغه 164 کوم بیان وي د عدالت مخې ته دا قاتل کړی دی چې ټول پلانینګ چې کوم هغه منصوبه بندي په دې حجره کې شوي ده، یعنې امجد افریدي په سلا مشورې باندې دا کار شوی دی. اوس دا الزامات یا دغه هغه چې کوم دي دا خو به وخت ثابتوي چې په دې کې څومره حقیقت دی او څه وجوهات دي، یا که د مرګ هغه څه داسې خاص دښمني هم په نظر ملک اسد سره پخې هغه نه وه، نورې دښمنۍ نه وې خو دغه ځای کې دښمني نه وه. اوس امجد افریدي په یوه ورځ باندې ګرفتار، پولیس په هغه کې، بل طرف ته ورور حادثه ګوکې چې امجد افریدي بیا پیرول باندې جنازې ته راوسته، خو نور اجازت یې ورته ورنه کړه، حالانکې دومره لوی اپروچ چې صدر دې وخت کې د پیپلز پارټۍ ناست دی، بلاول بټو زرداري دی، نور هغه دي او نور علاوه هم سیاسي ډېر اپروچ لرل، خو بیا هغه باوجود هم هغه ته صرف د جنازې اجازت ورکړی شوه. اوس دغه کورنۍ سیاسي کورنۍ چې کومه وه په کوهاټ کې یقینا چې ډېره زیاته کوهاټ خلک یتیمان کړل او بیا بل خوا اوس دغه الزام چې کوم امجد افریدي باندې دی اوس د دې به وخت ثابتوي چې د دې په شا څه او د دې کې حقیقت څه دي. خو په ظاهره باندې دغې کورنۍ ته ډېره لویه دچکه ده. والد صاحب ته چې زه په نوم لاړم نو کتی م ورته نه شول، ګوکې چې هغه ډېر غټ زړه لري، لکه ډېرې حادثې پرې تېرې شوي دي، ولې چې بلوچستان کې کوم بوټي صاحب سره نږدې پاتې شوی دی، هغه سره ډېر زیات لکه اړیکې وې،
ډېر معاملات بلوچستان استرګلو بیا څو ځل دې باندې اټیک شوی دی اوس هم هغه ډېر اوسه ګرځي بوډا ضعیف دی خو بیا هم څو ورې د فایرنګ وجې نه ګولو وجې نه فایرنګونو وجې نه زخمي شوی دی خو بهرحال عباس افریدي والد صاحب سره ډېره زیاته مینه لرله او ډېر زیات لکه عام خلکو سره ډېر زیاته مینه وه دشمني به یې نه ساتله چا سره یعنی دشمنان چې کوم هغه به هم د عباس افریدي په دې مرګ دومره خفګان کړی دی او بیا هغه نه علاوه هم هغه چې دا مړ شوی نو د عباس افریدي تعریف پې کو چې واحد دا یو ورور دی پکې چې دې د سترګو نه موږ شرمېږو ولې چې هغه ډېر زیات مخلصه کس و چاته بې بده خبره هم نه کوله نو دغه یو صورتحال منې راغلل اوس راځو چونکې ولاګ هم لوی شو خو ما چې نن تاسو سره د خیبر پښتونخوا هغه هم لږ شانتیا کوم بیا نور خبرونه هم ډېر د خیبر پښتونخوا په دې باندې به هم راځم خو نن زما عباس افریدي په والد سره مختصر هغه چې کوم تعلق ما ورسره و هغه ډېر زیات ولې چې کومه زه خبرې کوم ډېرې زیاتې دي خو بهرحال لږ شان ما تاسو سره دغه وکړو چې دعا ورته لازمي کوئ اوس په خیبر پښتونخوا کې که یو طرف ته دغه ایشوز بیا به اوس د احتجاجونو لړۍ چې کومه ده هغه شروع کوي خو هغه منې الریډي دومره د حکومت یا اسټیبلیشمنټ زور راغلی چې هغه هر څه ډیفیوز کړي دي قیادت چې کوم دی ډېر زیات پریشانه دی دې ځل هغې ټینټونو لګولو د پنجاب په ایریا کې نږدې یعنې خیبر پښتونخوا ایریا کې لګولو یو پلان تیار کړی دی او بل طرف ته په خیبر پښتونخوا کې یو طرف ته کرپشن دومره زیات شوی دی بل طرف ته د خیر ښېګڼې یا ترقیاتي کارونه ډېر زیات ځنډول شوي دي او خیبر پښتونخوا که هغه ته هیلث طرف ته واخلې او که ته ایجوکیشن طرف ته واخلې او که بیا ته ترقیاتي کارو طرف ته واخلې په هر هغه باندې دې وخت کې خیبر پښتونخوا کې بالکل لکه کار نش برابر دی او په دې وخت کې که هر یو منسټر دی هر یو ایم پی ای دی هغې دا کوشش دی چې زه څه وګټم او هغه په لړۍ کې مایننس کې ډېر غټ لوی سکینډل مخې ته راځي هغه نه علاوه نور کرپشن کیسونه هم تاسو ګورئ الریډي د 4 ارب کیس په یو ضلع کې کوهستان ضلع چې هغه ځای کې دغه ټول هغه آی ډي پي لکه کوم د سلانه بجټ دی هغه هم 4 کروڑ دی او په 4 ارب هلته کې کېږي او یو ټرک ډراور ته یا ټرلې ډراور ته هم په کروڑو روپو هلته په چیکونه وځي لکه دغه شانتې یو مثال کم مې تاسو ته پیش کړ چې نور سیکټرز کې به څه حالات وي حالات په خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې عوام نه پټ کړي شوي دي یا ډېرو ته پته هم وي خو هغې چې کوم یو د لیډر په هغه کې عمران خان په هغه کې مینه کې دومره پورې تللي دي چې هغو دغو څیزونو طرف ته توجه نه کوي خو دا به ورته وخت ثابتوي چې هغه ته نقصان څومره کېږي صوبې ته یا نورو ته او لیډران چې کوم دي هغه د خپل جیبونو یا د خپل په ګټو صورتحال کې ګرځي او دې وخت کې چې کوم د احتجاج لړۍ کړې ده خو دا هم کامیابیدی نشي لکه هغه کامیابي نشي ترلاسه کولی چې کوم مقصد دپاره کېږي خو دا دی چې اوس خان صاحب اډر دی نو لازمي خبره چې دا به کوي خو دې خوا خان صاحب ته باقاعده ډیل یا د نورو خبرې چې کومې کېږي هغه ډیل نه بغیر خو کېدی نه شي او که ډیل هم شي نو تحریک انصاف ته هغه شانتې یا څه لاس ته نه ورځي او بیا هغه خان صاحب چې کوم ډیل کې مقصد دی که بیا کېږي نو هغه کې بیا پاکستان کې نشي پاتې کېدی نو اوس دغه ټول صورتحال چې کوم دی دا کتل پکار دي چې دې وخت کې صوبې کار څه دی ولس دپاره چې کوم دا خزانه د ولس په هغه باندې ده او بیا دینه د خپل جیبونه ډکوي د ولس خیر ښېګڼې کارونو ته هم توجه ورکړي ټیک ته خپل لیډر یا خپلې پارټۍ موقف یا هغه په خپل ضمن سټرګل هم جاري وي خو کارونه هم روان وي نو کارونه نه کولو باندې یا کارونو کې کرپشن نه بغیر بله خبره نشته یا پیسو نه بغیر بله خبره نشته نو دا ولس دا 15 کال دا پنځم درېیم ټینور دی نو د تقریبا چې دا 12 کاله خو د دې تحریک انصاف ورباندې وشول نو د صوبې بدحالي یا د صوبې چې کوم غدي دا بل ذموار څوک وي یقینا چې ما ولاګ لوی شو او کوم ملګرو اخره پورې لیدلی ما د خصوصي تینکس پاده کوم او تاسو مینې او کامنټس چې کوم دی هغه زه منتظر وم آباد اوسئ خوشحال اوسئ